دا ظاهراً د نړۍ کوچنی او معصوم موجود ښکاري، خو د نړۍ د خطرناکه او ډیر وژونکو موجوداتو له ډلې ده چې هر کال یې له امله په لږهاو انسانان چې ډیری ماشومان او میرمنې دي له منځه ځي. دوی د انسان پوستکي ته ځان رسوي او د انسان د پوستکي له لارې بالاخره د انسان وینه روي، او نه یوازې وینه بلکې د وینې د رودلو ترڅنګ موږ انسانانو ته خطرناکه ویروسونه لکه ملاریا رالیږدوي. نارینه زموږ وینه نه څکي، وینه ښځینه څکي، او کله چې ګېډه زموږ له وینې ډکه شوه بیا نو آګۍ په مردارو اوبو کې اچوي. دغه آګۍ بیا په نورو میسو بدلیږي او بالاخره دوی په همدې شکل خپل ژوند ته دوام ورکوي. ځکه خو باید چټلې اوبه له منځه لاړې شي تر څو دوی ژوندي پاتې نشي. میسې په ډېرې هوښیارۍ سره د انسان په پوستکي کې دخالت کوي او بالاخره د انسان وینه روي. د دوی اغزه یا هغه ستن چې د انسان پوستکي ته یې وردننه کوي که چیرته مایکروسکوپ کې ولیدل شي نو په یوې پرده کې پټه ده. کله چې دا پرده ترېنه لرې کوي نو تاسو به وګورئ چې دا ستنه په 6 کوچنیو ستنو ویشل کیږي چې هره کوچنۍ ستنه یې بېله دنده د انسان د وینې په رودلو کې سرته رسوي. دا 6 کوچنۍ ستنې کله چې د انسان پوستکي ته وردننه کیږي هلته د انسان رګونه پیدا کوي، او هر کله چې د انسان رګ پیدا که نو وینې رودلو باندې پیل کوي او بالاخره دا وینه په همدې شکل د دوی ګېډې ته انتقال کوي. د انسان د وینې د څکلو سره سم میسه شاید والوځي، خو هیره دې نه وي چې که چیرته دا میسه په کوم ویروس باندې لړلې اوسي نو په هغې صورت کې انسان ته هم وایرس لیږدولی شي او انسان په خطرناکو ناروغیو د همدغې ستنې له امله اخته کیدلی شي. د انسان د چیچلو نه وروسته شاید د انسان پوستکی وپړسیږي او خارښ هم پیدا کړي چې دا نو د ویروس ښودنه ده، او کیدای شي انسان په افغانستان کې که میسې چیچي نو تر ډیره حده د مالاریا په ناروغۍ اخته شي. په ټوله کې باید ووایو چې میسې یو خطرناکه انساني دښمن دی چې د انسان وینه ورڅخه څښي، خو انسانان هم د دوی په وړاندې غلي نه دي پاتې او دوی وژني. زه ډاکټر احمد شکیب احمدیو.